وبرکاته حامد و مسلم و بعد یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې یاره زمونږه د مور بیبي حضرت عایشې صدیقی رضی الله تعالی عنها او د جناب اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک د نکاح په باره کې چې کوم دنیا کې غیر مذهب او سیکولر خلک دي هغه یې داسې د اعتراض یو شکل ورکوي نو د دې جواب به څه وي. جناب علی په دې باره کې مستقله یو رساله ما لیکلې الجهد المقبول فی نکاح زوجة الرسول. بس بهرحال دلته نه یې کني چې درته حواله کړې وای. هغې کې دوه قسمه تحقیق شوی دی په رساله کې. اولنی تحقیق دا دی چې یاره دا کم روایات دي لکه د بخاري روایت دی، مسلم دی، ابو داود دی، ترمذي دی، نو دا روایت خو سندن صحیح دي او راویان ثقه دي او معتمدم دي او د امت شوکي مشهورم دي. نو اول د دینه یو قسم ته جوابونه شوي، هغه جوابونه دا دي، خلاصه به درته ووایو ځکه ټول خو نه کېږي. خلاصه دا ده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې رضی الله عنها سره چې کوم واده کړی هغه د دې دپاره نه و کړی چې خپل تسکین د شهوت ورسره وکړي. او چې کله نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عایشې رضی الله عنها باندې رخصتي کوله یعنې کور ته یې راوسته، نو په دې ټایم کې د نبی علیه الصلاة والسلام په نکاح کې درې بیبیانې تیارې وي، حضرت سوده بنت زمعه رضی الله عنها، حضرت حفصه او حضرت ام سلمه رضی الله عنهن. نو دا د تسکین د شهوت د پاره نه و، بلکې دا کله کله داسې وي که نه چې د دوو کسانو هغه تعلق د دې دپاره جوړ شي چې هغه په رشتهدارۍ بدل شي، چې هغو خواهش دا وي چې هغه څوک ورسره رشتهداري کوي د هغو هم خواهش دا وي چې اوس کاشکې دې سړي موږ سره رشتهداري کړې وی او چې څوک یې ترېنه غواړي د هغه هم دا خواهش وي چې یاره دغه کسانو سره مې چې یو نسبي تعلق راغلی وی. دا صرف په دې بنیاد باندې دا کار شوی. دویم جواب ترېنه دا دی چې حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په دغه زمانه کې 9 کلنه وه او 9 کاله زموږ په شریعت کې دا د بلوغ کالونه دي. نو حضرت عایشه ابی رضی الله تعالی عنها بس داسې ووایه چې په اعتبار د عمر سره بالغه وه یا حد د بلوغ ته رسېده. دا خو هغه جوابونه دي. دویم جواب په هغه کتاب کې دا شوی دی چې په هغې کې باقاعده طور سره د جامع المسانید والسنن، د قرنګي د تاریخ دمشق، د قرنګي د ابن عساکر کنه، د قرنګي د عمدة القاری او د قرنګي د طبقات ابن سعد، د وسط الغابه، بدایه والنهایه، سیر اعلام النبلاء، المعلم بفوائد مسلم او د قرنګي اعلام النساء، د قرنګي سبل السلام، د دې کتابونو او د قرنګي د وسط الغابه د دې کتابونو حواله باقاعده طور سره ورکړي چې په دغه وخت کې حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها یا 15 کلنه وه یا 14 کلنه وه یا 19 کلنه وه. 14 15 19 دا روایتونه هم پکې شته. نو چې کله دا روایت پکې راغلل نو دغه خلک چې په جناب اکرم صلی الله علیه وسلم په دې نکاح باندې اعتراض کوي هغه روایاتو ته بیا ولې دوی فکر نه کوي. خو دې نه معلومیږي چې د دې هغه ذهني خباثت دی او مسلمانان دونه کمزوري دي، دونه حد ته کمزوري شوي دي چې کوشش دا کوي چې خامخا د هغوی خبره ځان باندې ومني. هلکه ته خو دا روایتو د بخاري او د مسلم ته ګوري نو بیا ولې د طبقات ابن سعد ته نه ګوري، ولې سیر اعلام النبلاء روایتو ته نه ګوري، ولې د وسط الغابه روایتو ته نه ګوري، ولې د سبل السلام روایتو ته نه ګوري، ولې د ابن عساکر روایتو ته نه ګوري. هغې کې خو حضرت عایشه ابی چېرته 14 کلنه ده، چېرته 19 کلنه ده، چېرته 15 کلنه ده. نو 15 19 او 14 دا غټ کلونه دي د ماشومې دپاره، دا غټ کلونه دي، دا د نکاح دپاره دي. او دا نبي علیه الصلاة والسلام چې کله ورسره واده کو دې وخت کې عمر 54 کاله و. خو دا ما درته ویل دا نکاح د دې دپاره نه ده شوي چې یاره مثلا تسکین د شهوت دپاره وي. دا نکاح شوي د دې دپاره ده چې د دوو خاندانونو په خپل منځ کې دا خواهش و چې دا زمونږ او ستاسو کوم تعلق او دوستانه ده دا په رشتهدارۍ باندې بدل شي. لکه د جناب اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک 4 خاص یاران ول، 2 زومان دي، 2 اسخران دي، 2 ته خپلې لوریانې ورکړي او 2 نه لوریانې کړي. دی په همدې نسبت باندې کړي دي چې دا زما خاص یاران دي، خاص تعلق مې ورسره دی. دغه خاص تعلق اظهار چې په امت ته وشي چې د دوی په باره کې ګوره بیا ډېر زیات احتیاط وکړي امت. 2 اسخران دي، حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر رضی الله عنهما، او 2 زومان دي، حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله عنهما. اوس راشه کنه حضرت عثمان ابن عفان رضی الله عنه ته نبی علیه الصلاة والسلام 2 لوریانې ورکړي، یو ورکړه هغه وفات شو، بله ورکړه وفات شو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل که بله مې وامې ورکوله. دا ولې؟
دا صرف د دې وجه نه چې دا د یو چا سره د یو چا د یو قلبي تعلق وي او نسبت یې ورسره وي غواړي چې هغه نسبت خلق او امت ته ښکاره کړي. نو نبي علیه الصلاة والسلام د نکاح د تسکین شهوت دپاره نه وه، بلکې دا صرف د امت دپاره اظهار و چې یاره مثلا زما زړه دا دی چې یاره د دې کور سره زما یو نسبي رشته مې ورسره تعلق مې ورسره قایم شي. دا صرف په دې بنیاد باندې دا شوي. دې باندې که څوک اعتراضات کوي هغې خالص ذهنونه د خباثت نه ډک دي او د هغې دپاره بیا ما درته ویل موږ سره مختلف جوابونه شته دي چې ته دې روایتو د 9 کلنۍ ته ګورې نو بیا ولې روایتو د 18 کلنۍ ته نه ګورې، ولې روایتو د 18 کلنۍ باندې او حالان کې دا نن سبا چې دنیا کې کوم معاملات روان دي دا ډېر خطرناک دي. نن سبا په دنیا کې د 18 کالو نه مخکې سړی بلوغ ته نشي رسېدلی چې کله 18 کلن شي نو دوی بالغ بیا ډیکلیر کړي. حالان کې نن سبا وخت کې ماشومان په 12 او 13 کالو کې بالغان کېږي او جن هلکان هم په 12 کالو کې بالغان شي. نو په 12 او 13 کې تا بالغ کړه او د دې نه مخکې نکاح نشته کوو د کړه تاڼه دي نیسي تاڼې ته د باقاعده طور سره بوزي او غټه اوږده کیسه نو دا به د 15 کاله بیا څه شی کوي خو نورو کاتو پسې به بیا رواني کنه. نو دا باقاعده طور سره په دې امت کې خباثت خوروي. هغه خپلو خباثتونو ته نه ګوري چې جنۍ په 12 14 کالو کې بالغه شوه او 3 کاله خو دا قانوني نشي ته واده ولی که واده دې کړه حکومت در پسې راځي او پولیس او تاڼه او فلانه او کچرۍ به بیا کوي. صحیح دی خپل پلار ورکړي وي او تاڼه او کچرۍ کې به بیا منډې ترړې ورپسې وهي. نو دغه 3 کاله به دا څه شی کوي ځان ته به یاران نیسي څه به کوي. نو د دې وجې نه دغه خپل خباثتونه دوی اوس په هغه بل شیز باندې پټوي. لیکن امت دونه مطلب سترګې پټې دي چې بیا د دې جواب هم ورسره بیا نه وي چې اوس څرنګې جواب ورته وکړو که نه. نو قربان دې شمه دا په دغه بنیاد باندې ده یا خدا دی چې روایتونه مختلف راغلي دي او یا دا دی چې دا یو تعلق او د اظهار د تعلق دپاره دغه رشته شوې ده د تسکین د شهوت دپاره نه ده. السلام علیکم.